ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو زده کوونکو، دا د یو ځل بیا زه استاد محمد ایوب محمدي او راسره همکاران ستاسو چوپړ ته حاضر سوي یو. هیله ده د کتابونو، کتابچو، قلمونو او نورو درسي مفیدو موادو په لرلو سره یې تر پایه راسره تعقیب کړئ. نننی درسونو کې لومړی راځو 12 ټولګي ته. په 12 ټولګي کې موږ تاسې په تیرو درسونو کې د لیمیټ مبهم شکلونه وویل. لیمیټ مو په اصل کې د یوې تابع داسې وویل. مثال لیمیټ دی x منفي 3 کله چې x تقرب 4 ته وکوي. دا عبارت ده دا 4 نقطه راخو او دا د متحول په ځای باندې وضع کوو، نو دا به 4 منفي 3 مساوي ده له یو سره، یعنی د x منفي 3 د 4 په نقطه کې لیمیټ یو ده. بیا مو په دوهم درس کې یا په راتلونکو نورو درسونو کې مو نسبتي تابعګانو لیمیټ ویل. نسبتي تابع هغه تابع چې هغه د کسر په شکل لیکل کېږي. مثال لیمیټ دی 4x منفي 2 تقسیم په یوازې x او منفي 1 x تقرب 2 ته کړی. که چېرته اوس دا 2 پکې وضع کړم، دا به داسې سي چې 4 ضرب د 2 منفي 2 تقسیم په 2 منفي 1 دا مساوي ده له 4 وارې 2 8 منفي 2 تقسیم په 2 منفي 1 دا به مساوي سي له 6 تقسیم په 1 6 په 1 باندې بیرته 6، یعنی د 4x منفي 2 تقسیم په x منفي 1 لیمیټ دی په 2 نقطه کې عبارت له 6 څخه ده. خو موږ وایو چې همیش داسې شکلونه چې دي همیش داسې نه وي، کله کله صفر په صفر شکل غوره کوي. مثال لیمیټ دی x مربع منفي 9 تقسیم په x منفي 3 x تقرب کړی ده 3 ته. اوس که چېرته دا 3 پکې وضع کړم، دا به سي 3 مربع منفي 9 تقسیم په 3 منفي 3 دا مساوي ده 3 مربع 9 منفي 9 تقسیم په 3 منفي 3 0 9 منفي 9 0 په 0 مبهم شکل شو. چې دغه ته مو وایي چې دا په اصل کې د لیمیټ ځواب کېدلی نه سي. هیڅ کله دا یو دروغجن شکل ده، د لیمیټ په ځوابونو کې نسي راتلی. نو داسې شکلونو د حل لپاره موږ د تجزیې څخه کار واخیستل. مثال دغه که چېرته حل کوو یا اصلي ځواب پیدا کوو، نو دا داسې لیکو لیمیټ دی x مربع منفي 9 په اصل کې x مربع منفي 3 مربع دی چې د a مربع منفي b مربع مطابقت شکل لري. یو کوسې x منفي 3 او دوهم کوسې x مثبت 3 ده تقسیم په x منفي 3 کله چې x تقرب 3 ته وکړي. اوس دلته x منفي 3 او x منفي 3 یو له بل سره اختصاریږي، نو پاتې کېږي لیمیټ دی x مثبت 3 کله چې x تقرب وکړي 3 ته. دا مساوي کېږي له 3 جمع 3 مساوي ده له 6 سره. نو د فصل کې د دغه تابع لیمیټ 6 ده. همداشان موږ په تیر درس کې یو بل شی ویل چې هغه لای تنایي تقسیم په لای تنایي و. که چېرته لای تنایي په لای تنایي شکل راغی، مثال یو مثال لیکم. مثال x مربع مثبت 2x او مثبت 1 تقسیم په 3x مثبت 2 کله چې x تقرب وکړي لای تنایي ده. اوس که دا کې وضع کړو، دا به سي لای تنایي مربع جمع 2 وارې لای تنایي او جمع 1 تقسیم په 3 وارې لای تنایي او جمع 2 دا مساوي کېږي لای تنایي مربع لای تنایي 2 وارې لای تنایي لای تنایي عدد جمع لای تنایي لای تنایي لای تنایي جمع لای تنایي بیرته لای تنایي، نو لای تنایي تقسیم په 3 وارې لای تنایي لای تنایي جمع 2 لای تنایي تقسیم په لای تنایي شکل یې غوره کړ. چې دا هم یو مبهم شکل ده، دا هم د لیمیټ ځواب کېدلی نه سي. د دغه لپاره موږ 3 حالتونه ویل. لومړی دا چې که د صورت درجه له مخرج څخه لویه وه، ځواب یې همیش لای تنایي ده. دوهم که چېرته د مخرج درجه له صورت څخه لویه وه، ځواب یې 0 ده. او که چېرته دواړه مساوي وي، دا د لوړو مساوي درجو ضریبونه یو په بل باندې ویشو. نو که چېرته وغواړو چې دا سوال حل کړو، نو لیمیټ دی x مربع جمع 2x او جمع 1 تقسیم په 3x او جمع 2
کله چې اکس تقرب لای تنایي ته وکړي لای تنایي په لای تنایي مبهم شکل ده څرنګه چې د صورت د فولینوم درجه د مخرج څخه لویه ده یعنی صورت درجه 2 او د مخرج درجه 1 ده نو د دغه سوال جواب لای تنایي ده. او یا هم طریقه مو داسې ویلې وه چې په لوړ توان لرونکي متحول باندې ټول صورت او مخرج هر حد ویشو. همداشان یو بل مثال په دغه کې لیکمه لیمیټ دی 4 اکس مربع جمع 2 اکس او جمع 1 تقسیم په 3 اکس مربع منفي 2 اکس او جمع 3 اکس تقرب کړی ده لای تنایي ته. دا هم لای تنایي په لای تنایي یو مبهم شکل ده خو د دغه د حل لپاره څه کوو څرنګه چې د صورت درجه هم لوړه 2 ده او د مخرج درجه هم لوړه 2 ده نو دواړه سره مساوي دي او د قانون له مخې یوازې د صورت د لوړ متحول د لوړ توان لرونکي متحول ضریب د مخرج د لوړ توان لرونکي متحول په ضریب باندې ویشو. نو دغه سوال جواب 4/3 ده. نننی درس مو دوه نور مبهم شکلونه دي چې هغه 0 ضرب د لای تنایي او لای تنایي منفي لای تنایي دي چې د کتاب په 19مه صفحه کې شتون لري. راځو په همدې درس باندې پیل کوو. که چېرته موږ تاسې له 0 ضرب د لای تنایي یا لای تنایي منفي لای تنایي مبهم شکلونو سره مخامخ سو لومړی دا شکل بدلوو 0 په 0 یا لای تنایي په لای تنایي ته. کله چې دلته تغییر کې راولئ خامخا خپله باندې دا شکل 0 په 0 یا لای تنایي په لای تنایي شکل ته وړئ او د هغو په مرسته باندې بیا د دغه سوالونو ځواب لاسته راوړو. مثالونه یې مثال لیمیټ دی لیمیټ دی اکس منفي 2 ضرب دی 1 تقسیم په اکس مربع منفي 4 اکس تقرب کړی ده 2 ته. اوس که چېرته دا 2 پکې وضع کومه نو دا شکل داسې غوره کوي 2 منفي 2 ضرب دی 1 تقسیم په 2 مربع منفي 4 دا مساوي ده 2 منفي 2 0 ضرب دی 1 تقسیم په 2 مربع 4 4 تقسیم په 4 منفي 4 0 نو دا مساوي د 0 ضرب دی 1 تقسیم په 0 عدد تقسیم په 0 لای تنایي نو 0 ضرب د لای تنایي یو مبهم شکل یې پیدا کړ. موږ وایو چې دا هم یو دروغجن شکل ده اصلي شکل نه ده دا جواب هیڅ کله کېدلی نسي. د دې لپاره چې اصلي جواب لاسته راوړو نو دا شکل بدلوو په یو بل طریقه باندې یعنی دا چې کله چینجوو یا 0 په 0 یا لای تنایي تقسیم په لای تنایي ته وړي نو دا شکل هم اړوو. دا به داسې سي لیمیټ دی اکس منفي 2 ضرب دی 1 تقسیم په اکس مربع منفي 4 اکس تقرب کړی ده 2 ته. اوس که چېرته دغه شکل چې دا د ضرب حالت لري د ضرب کله چې ساده کوو صورت په صورت او مخرج په مخرج کې ضربوو نو دا په دې ډول باندې کېږي. لیمیټ دی اکس تقرب کړی ده 2 ته یو وارې اکس منفي 2 اکس منفي 2 تقسیم په یو وارې اکس مربع منفي 4 اکس مربع منفي 4. اوس که چېرته 2 پکې وضع کړم دا په دې ډول سي 2 منفي 2 تقسیم په 2 مربع منفي 4 دا مساوي ده 2 منفي 2 0 2 مربع 4 4 منفي 4 0 0 په 0 مبهم شکل ته واوښتل. په تېر درس کې موږ تاسې 0 په 0 مبهم شکل ویلی و چې هغه څو لاسته راوړو نو هغه د تجزیې په طریقه باندې و دا تجزیه کوو نو دا به لیمیټ دی اکس منفي 2 ضرب دی 1 تقسیم په اکس مربع منفي 4 اکس تقرب وکړي 2 ته. دغسې مو کله شکل بدل کو شکل یې په دې ډول سو لیمیټ دی اکس منفي 2 تقسیم په اکس مربع منفي 4 کله چې اکس تقرب وکړي 2 ته. که چېرته دا تجزیه کو نو دا به په دې ډول سي لیمیټ دی اکس منفي 2 تقسیم په دا د اکس مربع منفي 4 چې ده اکس مربع منفي 2 مربع دی چې دا مطابقت چې ده د ا مربع منفي ب مربع په شکل باندې ده نو دلته کله تجزیه سي اکس منفي 2 او ضرب د اکس مثبت 2 لاسته راکوي چې اکس تقرب وکړي 2 ته. اکس منفي 2 او اکس منفي 2 یو له بل سره اختصاریږي پاتې کېږي لیمیټ دی 1 تقسیم په اکس جمع 2 کله چې اکس تقرب وکړي 2 ته دا مساوي ده له 1 تقسیم په 2 جمع 2 دا مساوي ده له 1 په 4 سره. یعنی له دغه مثال څخه موږ وپوهېدلو که چېرته 0 ضرب د لای تنایي یا لای تنایي منفي لای تنایي شکل راغی لومړی هغه شکل چینجوو
په خپله باندې صفر په صفر یا لای تنایي تقسیم په لای تنایي تاوړي لکه دا شکل چې صفر په صفر ته واویشتل له هغه وروسته د تجزیې په مرسته باندې چې په تېرو درسونو کې مو ویلي وو هغه شکل حل کوو لکه د همدغه مثال جواب سیسو اکس منفي 2 ضرب یو تقسیم په اکس مربع منفي 4 ځواب یې 1 په 4 سو. راځو یو دوهم مثال ته دوهم مثال په همدغه باندې حل کوو. مثال لیمیټ دی اکس منفي 4 او ضرب دی یو تقسیم په اکس مربع منفي 14 اکس تقرب کړی دا 4 ته دا مساوي ده له څو سره. لومړی د لیمیټ د خاصیتونو څخه موږ پوهیږو چې لومړی په کټ قیمت کې وضع کوو چې کوم شکل لري یا جواب لاسته راکوي نو دا به سي 4 منفي 4 ضرب یو تقسیم په 4 مربع منفي 14 دا مساوي 4 منفي 4 صفر تقسیم په یو تقسیم په 4 مربع 14 منفي 14 دا مساوي له صفر ضرب یو تقسیم په 14 منفي 14 صفر عدد تقسیم په صفر لای تنایي بیا یې هم صفر ضرب لای تنایي شکل پیدا کړ. دا شکل خو په اصل کې مبهم ګونګ شکل ده دروغجن شکل ده د لیمیټ هیڅ کله ځواب کېدلی نه سي نو د دې په خاطر چې ځواب لاسته راوړو دا شکل بدلوو. نو دا به په دې ډول ولیکو لیمیټ دی اکس تقرب کړی ده 4 ته لومړی دلته ضربي تابع ده یعنی د ضرب حالت ته صورت له صورت او مخرج له مخرج سره ضربوو. دا به په دې یو وارې اکس منفي 4 اکس منفي 4 تقسیم په یو وارې اکس مربع منفي 14 اکس مربع منفي 14 که 4 اوس کې وضع کړم دا به سي 4 منفي 4 تقسیم په 4 مربع منفي 14 4 منفي 4 صفر تقسیم په 4 مربع منفي 4 مربع 14 منفي 14 صفر نو صفر په صفر مبهم شکل یې غوره کړ. صفر په صفر مبهم شکل مو په تېر درس کې ویلي وو چې دا د تجزیې په مرسته حل کوو. نو کله چې تجزیه کو نو دا به په دې ډول سي اکس منفي 4 تقسیم په اکس مربع منفي 14 په دوه قوسونو تجزیه کوو یو اکس منفي 4 او بل اکس مثبت 4 ده کله چې اکس تقرب وکړي 4 ته دا مساوي ده. اوس اکس منفي 4 او اکس منفي 4 یو له بل سره اختصاریږي پاتې کېږي لیمیټ دی یو تقسیم په اکس جمع 4 کله چې اکس تقرب وکړي 4 ته دا مساوي ده له یو تقسیم په 4 جمع 4 دا مساوي ده له یو تقسیم په 8 سره نو د دې سوال جواب 1 په 8 ده. همداشان لای تنایي منفي لای تنایي شکل هم په همدې ډول ده یوازې شکل بدلوو. د دې لپاره چې حل کوو نو راځو د کتاب یو مثال پرې حل کوو. مثال د کتاب یو مثال د کتاب د تمرین د شلمې صفحې دوهم مثال حل کوم. لیمیټ دی یو تقسیم په یو منفي اکس منفي یو تقسیم په یو منفي اکس مربع کله چې اکس تقرب یو ته وکړي. ګورئ دا مثال کې که چېرته دا یو وضع کړم نو دا به په دې ډول سي یو تقسیم په یو منفي یو منفي یو تقسیم په یو منفي یو مربع دا مساوي ده له یو تقسیم په یو منفي یو صفر منفي یو تقسیم په یو منفي یو صفر عدد تقسیم په صفر لای تنایي منفي عدد تقسیم په صفر لای تنایي نو لای تنایي منفي لای تنایي یو مبهم شکل سو. دا هیڅ کله ځواب کېدلی نه سي نو دا شکل اړه یا به په خپله باندې صفر په صفر یا لای تنایي په لای تنایي تاوړي. مثال دا دوه کسرونه دي او د تفریق په حالت کې دي نو لومړی راځو دا حالت اړوو یعنی دا تفریق حالت تفریقوو دا کسرونه نو د دې لپاره مخرج مشترک یو منفي اکس مربع یا که چېرته یو منفي اکس مربع تجزیه کو نو هغه کوس یو منفي اکس او ضرب دی یو مثبت اکس ده. که چېرته اوس دا په دې باندې وویشو نو یو مثبت اکس رسیږي یو وارې یو مثبت اکس یو مثبت اکس منفي که چېرته دا په دې باندې وویشو یو رسیږي یو وارې یو هغه یو دا مساوي ده له دا مساوي کېږي له یو او منفي یو له بل سره خلاص نو فاته کېږي لیمیټ دی اکس تقسیم په دا دواړه چې بیرته خپل منځ کې سره ضرب کو یو منفي اکس مربع کله چې اکس تقرب وکړي یو ته
اوس که چیرته یو پکې وضع کم دا به سي یو تقسیم په یو منفي یو مربع دا مساوي ده یو تقسیم په یو منفي یو صفر عدد تقسیم په صفر لا اعتنایی یعنی د دې سوال جواب لا اعتنایی ده. همداشان په دې باندې یو دوهم مثال حل کوم هغه هم د شلمې صفحې د تمرین دریم مثال ده. دریم مثال یې په دې ډول ده لیمیټ کې x په توان دي 5 منفي 8 x په توان دي 3 کله چې x تقربو کې لا اعتنایی ده. د شلمې صفحې د تمرین دریم مثال که چیرته لا اعتنایی کې وضع کم په دې سوال کې دا به سي لا اعتنایی په توان دي 5 منفي 8 وارې لا اعتنایی په توان دي 3 نو دا په اصل کې لا اعتنایی منفي لا اعتنایی ده. لا اعتنایی منفي لا اعتنایی یو مبهم شکل شو. د دې لپاره چې دا شکل حل کو نو لومړی دلته کوم فکتور نسته څه شی نسته خو یوازې مشترک فکتور وجود لري یعنی د ضرب حالت نه ده د تقسیم حالت نه ده یوازې د جمع او تفریق حالتونه چې راسي هغو کې یوازې مشترک فکتور شتون لري د مشترک فکتور په واسطه یې حل کوو. نو دا په دې ډول لیکو لیمیټ دی x په توان 3 په دواړو کې مشترک نیولی سو نو x په توان 3 مشترک ورته نیسو نو x مربع منفي 8 به پاتې سي x په توان 5 په x په 3 x مربع او x په 3 له x په 3 سره خلاصيږي یوازې 8 پاتې کېږي کله چې x تقربو کې لا اعتنایی ده. اوس مشترک فکتور یعنی شکل مو بدل فصل کې موږ وایو شکل بدلو خپل صفر په صفر یا لا اعتنایی په لا اعتنایی شکل تاوړي یا که چیرته دغه شکلو ته نه واوښتل کوم بل شکل ته واوښتل په هغه کې سکاله شکل چینج سي جواب لاسته راکولای سي. اوس که چیرته لا اعتنایی کې وضع کو دا پسې لا اعتنایی په توان 3 ضرب لا اعتنایی مربع منفي 8 دا مساوي ده. لا اعتنایی په توان 3 بیرته لا اعتنایی مربع بیرته لا اعتنایی منفي 8 دا بس لا اعتنایی ضرب لا اعتنایی منفي 8 بیرته لا اعتنایی ضرب لا اعتنایی نو د دې سوال جواب هم لا اعتنایی ده. د دې لپاره چې تاسو په دې درس باندې نور هم ښه پوه سئ د کتاب په شلمه صفحه کې تمرین او همداشان د شلمې صفحې یو مثال دا په خپلو کتابچو کې یې حل کړئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.